داسې ویډیوګانې جوړول غواړئ خبر شو کلی په دې دانونو پابندي ولګېدل بختور یم د اشنا کلي ته راغلم د خپل خوږ رسول الله کلي ته راغلم اوس تاسو کولی شئ داسې نعتونه سندرې او نظمونه ډیر په اسانۍ سره د اے آی په واسطه باندې جوړ کړئ کو تاسو د خپل ځان دپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړئ او بیا داسې نعتونه سندرې او نظمونه جوړ کړئ او دا تاسو په کیپ کټ کې یا په ان شاټ کې له دې سره تصویرونه پرېږدئ او بیا هغه ویډیوګانې راواخلئ او په یوټیوب باندې اپلوډ کړئ نو ستاسو یوټیوب چینل به ډېر زر مخکې لاړ شي او هغه به مونټایز شي او بیا به تاسو دینا پیسې ګټئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم چې موږ داسې سندرې نظمونه یا تلاوتونه څنګه بالکل په اسانۍ سره بالکل فری آف کاسټ جوړولی شو دغه شانتې سندرې یا نظمونه تاسو په موبایل کې او په کمپیوټر کې بالکل په اسانۍ سره جوړولی شئ نن چې زه تاسو ته کومه طریقه ښایم دغه طریقه په کمپیوټر او موبایل کې دواړو کې یو شان ده معنا تاسو دغه شانتې نعتونه یا نظمونه په کمپیوټر او موبایل کې په سیم طریقې سره جوړولی شئ نو که ستاسو زموږ دغه ویډیو خوښه شوه نو زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ نو راځو او دغه طریقه زه تاسو ته بالکل سټپ بای سټپ ښایم ښه جي نن به زه تاسو ته داسې یو طریقه ښایم چې موږ سره کوم نعتونه نظمونه او سندرې بالکل په اسانۍ سره فری آف کاسټ جوړولی شو اوس تاسو ته بالکل ضرورت نشته چې تاسو د چا نه پرامپټ وغواړئ زه به تاسو ته په دې ویډیو کې داسې یو وړه غوندې کې لیکنه در کوم چې د هغې په واسطه باندې تاسو سندرې نعتونه او نظمونه بالکل په اسانۍ سره جوړولی شئ نو راځو دغه ویډیو شروع کوو او دغه ویډیو بالکل هم سکپ نه کوئ د اول نه والا تر اخره پورې وګورئ او په دې باندې ځان کمپلیټلی پوه کوئ تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر دواړو کې دغه طریقه کارولی شئ دغه طریقه په دواړو کې هیڅ فرق نه کوي نو راځو ویډیو شروع کوو او زه تاسو ته دغه طریقه سټپ بای سټپ ښایم نو تاسو به فرسټ اف آل راشئ کروم ته کوم کې به تاسو سرچ کوئ چټ جی پی ټي دلته زه لیکم چې chatgpt.com رایټ کو دلته داسې کولاوئ او په خپل موبایل کې تاسو چټ جی پی ټي کولاوئ نو دواړه سیم طریقه ده نو زه دلته راځم په دې باندې فرسټ اف آل یو سلام اچوم نو ماته به د سلام جواب راکړي او بیا به وروسته ورته موږ خپل پرامپټ ورکړو موږ ته به یو ښایسته غوندې کې سندره وي کو نعت وي او کو نظم وي نو هغه به موږ ته راکړي ښه جي ما په چټ جی پی ټي باندې یو سلام واچولو او هغه ماته د سلام جواب راکړو اوس به زه تاسو ته داسې یو لیکل در کومه تاسو دغه لیکل له ځان سره کاپي کوئ دا صرف چټ جی پی ټي ته ورکوئ او تاسو ته به دا یو ښایسته شعر کوم پکار وي کو نعت په پکار وي او کو نظم پکار وي تاسو ته به دا بالکل کمپلیټلی درکوي نو دغه یو لیکنه ده ما کړې ده تاسو به دا له ځان سره سیف کوئ کو ستاسو شعر پکار وي نو شعر به درکړي کو نعت دې پکار وي دلته نعت ولیکه او که نظم دې پکار وي دلته نظم ولیکه نو تاسو صرف دا کاپي واخلئ او چټ جی پی ټي ته ورکئ نو هغه به تاسو ته هر څه بالکل په اسانۍ سره درکړي او تاسو به دا انټر کړئ رایټ نو ګوره اوس به موږ ته چټ جی پی ټي مکمله یوه ښایسته سندره راکړي تاسو دلته کتلی شئ چې ماته سندره راکړه ستا د سترګو په ښار کې مې کور جوړ کړی ما ته یو ښایسته غوندې کې سندره راکړې ده زه به اوس څنګه چلو کومه زه به دا مکمله سندره داسې کاپي کما او چې کله مې کاپي کا نو اوس به تاسو یو بل اپلیکیشن زه تاسو ته ښایم تاسو به دلته راشئ او دا به هلته ورکئ نو تاسو به دلته سرچ کوئ فلو میوزیک ایپ دا به سرچ کوئ او انټر به کوئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي نو تاسو به په دې فرسټ ون باندې کلیک کوئ او بیا به لږ غوندې کې ویټ وکئ رایټ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي او کله چې تاسو ته دغه شانتې انټرفیس راغلی نو تاسو کتلی شئ دلته به ورسره تاسو اکاونټ ساین اپ کوئ نو تاسو سره به کمپلیټلی دا کوله وشي صحیح ده
نو تاسو ته تقریبا دوی 1500 کریډټ درکوي او په 1500 کریډټ باندې تاسو بنهایت ډېرې زیاتې سندرې یا نظمونه یا نعتونه جوړولی شئ. نو زه دلته صرف کلیک کوم او ما چې د چټ جي پي ټي نه څه کاپي کړي دي دا نو زه به هغه دلته چې کوم پیسټ کوم. بالکل اسانه طریقه ده. پیسټ به کوم او جست سمپل دا به ووهم نو تاسو کتلی شئ چې اوس به ما ته جوړ کړي. نو تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ. ښه جي ما چې کومه سندره ورکړې وه په دغه زیږي باندې نو ګوره تاسو کتلی شئ چې ما ته دلته یو اډوایس هم راکړی دی چې تاسو پکې داسې لایرز هم اډ کولی شئ. نو تاسو که د دوی دغه نظر قبلوئ نو داسې لایرز پکې هم قبلولی شئ او که نه قبلوئ لږ لاندې راشئ نو تاسو کتلی شئ چې ګوره ما ته میوزیک جوړ کړی دی. نو د دغه زیږي نه دا زه ډاونلوډ کولی هم شم. که تاسو دلته کلیک کوئ په MP3 باندې کلیک کوئ نو ما ته به ډاونلوډ شي. رایټ نو ما الریډي ډاونلوډ کړی دی او که تاسو غواړئ چې همدلته اورئ نو تاسو دلته کلیک کوئ تاسو اورېدلی هم شئ. نو راځو اوس موږ دا اورو چې موږ ته یې څه رقم میوزیک جوړ کړی دی. خجی نو دا ما سټاپ کو. اوس زه غواړم چې دا زه ډاونلوډ کما چې دا څه رقم سندره ده. نو زه داسې ودرېږم په ډاونلوډ باندې کلیک کوم او راځم په MP3 باندې کلیک کوم نو دا ما ته ډاونلوډ شي. تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ. نو خجی دغه سندره ما ته اوس ډاونلوډ شوه او زه به راشم او دا به اوس چیک کم چې دا څه رقم سندره ده او ما ته یې څه رقم جوړه کړې ده. نو راځو او دا اورو د مینې سا. ستا د سترګو په ښار کې مې کور جوړ کړي د هرې شپې خوب مې ستا په نوم رنګ کړي ستا د خندا په رڼا مې ژوند روښانه. نو تاسو کتلی شئ چې ما ته یې څومره ښایسته میوزیک جوړ کو. زه راځم او دا بل اورم چې دا بل یې ما ته څنګه جوړ کړی دی. ستا د سترګو په ښار کې مې کور جوړ کړي د هرې شپې خوب مې ستا په نوم رنګ کړي. نو تاسو کتلی شئ چې ما ته یې څومره ښایسته میوزیک جوړ کو چې تقریبا دا یو که تاسو چیک کوئ نو دا موږ سره تقریبا 2 دقیقې او 40 دقیقې دی او که تاسو دا بل چیک کوئ دا تقریبا موږ سره دی 3 دقیقې. نو موږ ته یې څومره ښایسته میوزیک بالکل په اسانۍ سره او څومره ژر جوړ کو. نو که تاسو هم داسې میوزیک جوړ کړئ یا نعتونه جوړ کړئ یا نظمونه جوړ کړئ او هغې د پاسه لږ غوندې کې پیکچر ورکړئ معنا هینډ میک یې کوئ او ځان ته یو چینل جوړ کړئ او په هغې باندې اپلوډ کړئ نو ستاسو چینل به ډېر زر مونټایز شي او تاسو به د دې نه ډېر زر پیسې وګټئ. نو دا زموږ ویډیو وه. که ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او تاسو خپل نظر په کمنټ کې د دې ویډیو په هکله باندې ولیکئ. والسلام.